السلام علیکم ملګرو څنګه یاست خیریت دی امید لرو چې ټول به روغ جوړ یې موږ روان یو دا د بونیر علاقه د بونیر ډېره مزېداره علاقه ده ډېره ښکلې علاقه ده یار تاسو وګورئ که نه څومره ښکلې پکې شیمپې دي وخت کې د هغه موټرسایکل قدم سم کې روان ټول خلک په موټرسایکل دلته زیات خلک په موټرسایکل باندې سفر کوي ځکه چې کاکا هم روان دی کاکا ته وګوره څنګه پټکې والې و د بیګ یې د وږو ترېښل کړي داسې پټکې والې ده وګوره څومره ښکلی اسمان ته پکې ګورئ په بونیر کې اسمان سم بل شان دی ښه زموږ په صوبه کې اسمان بل شان دی دلته بونیر کې بل شان دی دلته نور هم د بل اړخ راخېږي نور ته سړی نشي ګرځېدلی دا د تېرې ډبه هم راله ښه لکۍ او پسې نشته دا وګورئ که څومره مزېداره علاقه ده خیال دی ریډیو ملګرو د بره نه مې د په ډرون کیمره باندې راغستې ده خیال دی د ډرون کیمره باندې مې د ټول بونیر مې د کیمره کې بند کړی دی دا چې نن اخوا دا موږ روان یو د بخارشات دي ځای ته ما ته ویره چې راشه که نه دا باندې به داسې چیس کوم د 10 بجو او نمک پالي به وي پکې به چې دی نو پکوړې به وي که نه هغه به دا باندې به چیس کوم ویډیو زموږ کلي ته راشي که نه نو هلته به در باندې چیس کوم ما یې صحیح ده چې را باندې کېده ده او درپسې یوروپ ته مې پسې راځم نو خو د بونیر یادې دا چې خو ماشاءالله موږ ډېر زیات شوقیان یو تاسو هم شوقیان یې خو تاسو پسې لرې لرې ځای ته نه ځئ که نه زه چوک پسې لرې ځای ته م ځي اوکې دی ښه پلین کوچ راغی څومره مزه کوي به یې لارې شي پلین کوچ رواني ښه ډېر زیاته مزه کوي ښه په دې لارې شي پلین کوچ رواني خلک پکې خپل خوا ځي دا وګوره دې خوا چې دی نو 2 کسان چې دی نو هغه ته هم راځو چېرته ډرامه ما وایي که په ټیکټاک باندې دا وګوره په بونیر علاقه کې ډېره ټولې ډېرې زیاتې دي پاکستان رکشا راله هوا کې د رکشا ډېره مزدار روان دی روان دی شیخ والا السلام علیکم ډېره ښکلې رکشا روان والے راغی وخت یې حضرت ټلیفون باندې روان دی څومره مزه کوي په دې لارې چې دا انسان او کوچ روان وي که نه دغه غرونو د دې سره سره ولاړ وکړي نو ټول سم مالدار خلک دی سم وګوره دا خلک ولاړ دي که نه تماشې ته ولاړ دي لکه دې خدای خبر څه خوري څه نه خوري چې په چکر پنجابیان ځکه چې شکل نه تور وګوره جونګړې ته څومره مزه کوي څومره ښایسته جونګړه ده دې کې دلته چې ناست وي په باران کې دا 2 کسان روان دي ساتي چېرته روان په سټایل کې ناست نو پته لګېده چې د زمیندارۍ سټایل وګوره ښه سپي ته وګورئ سپین تماشه کې لاندې چې بونیر څومره ښکلې دی سپین د بونیر په تماشه دی ډېر ښایسته علاقه ډېر ښکلې علاقه ده وګوره هغه دوه لکان زموږ دوه ملګري موږ نه مخکې مثال ولکې هغې وګورې دې روک شو کوم روک شوي نه یو ها اوکې د هغه دوه ډېر ناستې دي دمه کوي موټرسایکل ښکلې موږ په ترتیب باندې چلو پکې لاره چلو دې په چې دی نو بې احتیاطي ده ډېره کوي راځئ لکه موږ راورسېږو راځئ روان چې راځئ دا وګوره موړ دی ها دا موړ پکې راځي دلته موړونه ډېر زیات دي مړه په بونیر کې بونیر ښکلې ده خو دې کې موړونه ډېر زیات دي الله خیر موټرسایکل کې خدای خبر چې ډېر ختم شو څنګه ودرېږو راودرېږه که نه دا وګوره غرونو ته وګوره ځینې خلک کاڼي شوکوي او کور ته وړي کور ته ځان نه جوړوي ښه پردو غرونو نه موږ کاڼي شوکوو یاره دا غرونه خلک وایي دا د ځمکې ستنې دي که نه وګوره څومره اسلامک میډیکل سنټر دلته سنټر منټر نشته خو لکه دا چې دا خدای خبر یا به صوابع کې دا ځای څومره ښکلې ده ښایسته دي دا نظاره څومره ښکلې ده مناظره دا نظاره څومره ښکلې نظاره ده خیال دی د یوټیوب ملګرو ډېر تاسو بوله کې وایي چې لکه تاسو ما ته به سم پخېږي چې دې بلې ښکلې ځای کې ګرځي مونږ په کمره کې ناست یو د ویډیو ګورو دې په خپله ښکلې ځای کې ګرځي ولې خلک دی ولکه لا پیښه ورکړو لرې نه مې کوي ولکه لا چې د خشاک شو کوي ښه خشاک پټ په پناه شو لرې وړي غر کې وګړ پټ پنجاب نه دې چې ټول کس پکې ناست پنجاب خبر وایي که نه देखो अगर पुलिस थाना में था पुलिस थाना तेरा इंशाल्लाह कारोबार ته مثال इंशाल्लाह वो ورته دې دغه पुलिस पुलिस پړای पुलिस وګاري سره په قطار داسې وو په ټول ویډیو کې دا پټ خپلې ها وګاري سره په قطار داسې ولکه دا وګاري شادي سره خپلې وګاره وای څه خالي دګي راځه خالي دګي هم کې ولکه خچاره چیرې ما دا تعامل ها دا पुलिस थाना इंशाल्लाह कारोबार ته مثال دی پاکستان کې چې कारोबार स्टेशन په کومه نه دي ملګرو بل ویلاګ بچی ان شاء الله سبا راځي